مخکې علماو کې عالم وایي زه حرم ته لاړم، وایي سلفو کې حرم ته لاړم، وایي او په دغه حرم کې هلته خلک تقریبا 9 ورځې راوتلی دی، سوالونه کوي، دعاګانې کوي چې باران وشي، باران نه کېده. خشک راغلی، قاسالي راغلی ده، خلک راوځي بار ته بیا ځي، راوځي بار ته بیا بیرته کورونو ته ځي، باران نه کېږي. دا عالم وایي زه په دې حرم کې ناست یم، وایي او ټیم کې د حرم به خالي کېده، ځکه مخکری دور وایي په دې کې یو کس راغی د حرم خالی شوی د غربې په ټیم کې، هېڅوک نشته دی. یو سړی راغی تک تور دی، د شکل نه تک تور دی، لنګ یې اغوستلی دی او دا څادر یې پر یوګه باندې سره اړتلی، بربنډ دی، دا څادر یې پر یوګه را اړتلی دی. راغی دی کعبې خوا ته ودرېد، کعبې خوا ته ودرېد، داسې ښی طرف ته ګس طرف ته یې وکتل چې څوک خو نشته دی، څوک خو مې نینی، پته ورته ولګي هېڅوک نشته دی. لاس یې بر پتله، ویل یا الله زما او ستا چې کوم تعلق دی هغه تا ته معلوم دی، زما او ستا چې کومه رابطه ده هغه تا ته معلومه ده چې زما ستا سره دوستانه ده او ستا زما سره دوستانه ده. زه سوال کوم تا ته را خلک 9 ورځې راووتو، باران پته نه کې، یا الله زه راوتلم تا ته ولاړ یم، زما دا سوالونه په دې خلکو باران وکړه. او لاس یې ښکته کړو، په منډه باندې ووتو او لږ ساعت وشو بس باران راښکته شو. داسې باران وشو د مکې د کوڅې شو ډکې روانې وې. دا سړی وایي زه په منډه پسې په دغه هلک پسې لاړم، وایي په دغه کس پسې لاړم، منډې منډې یو کوڅه کې د یو کور ته ننوته، ما ولیده چې یو کور د غلامانو کور دی. بیرته واپس رالم، چې کله باران ختم شو بیا وروسته ورغلم، دروازه مې وټکوله، سړی راووت، یو کس راووت او ما ورته ویل چې زه یو غلام اخلم. دا غلامانو مالک راووتو، د غلامانو کور دی، زه یو غلام اخلم. ولاته چې کوم غلام اخلي؟ ما ورته چې تیر اوسه زه پیژنم پکې چې غلامان یې راوي ډېر شي غلامان دي، ما که کس باندې ګوته کې خو زه دا اخلم. وایي دا مالک راته وایي چې ته ډېر ساده نه، دا خو پر ټولو غلامانو کې بیکاره غلام دی، مالک ته هم پته نشته، دا په ټولو غلامانو کې بیکاره غلام دی، دور تکړه تکړه غلامان شته، دا شکل هم بیکاره دی، نور هم بیکاره دی. ما ورته چې نم زم دا اخلم. بلا غلام راته وی چې ته ما ولې اخلې؟ نور ډېر شي ښه غلامان شته که نه هغې ولګن ما باندې سکې. ما ورته ویله چې پرون چې ته راوتی وې او هلته کعبې خوا کې ولاړ تا دعا کوله، ته ما پېژندلی ور اوس دومره پټ تعلق یې د الله سره دی. هغه غلام ورته څه وایي؟ هغه به زه نو ما به چېرته بل څوک بل چا ګمان به را باندې کړی، نه نه زه تا پېژنته یې ویل. یو سړی به ظاهر کې موږ ته ډېر کمزوری معلومیږي، ډېر لاندې سړی به معلومیږي، لیکن پته نه لګي د به خپل الله سره څومره مضبوط تعلق وي، څومره مضبوطه رابطه به یې سره. لهذا بدګماني مه کوه، هسې نه چې د دې بدګمانۍ په وجه باندې هلاک نه شي، خیر یې درته ونه کړي. خپله ښځه باندې بدګماني مه کوه، په خپل لوڼو باندې بدګماني مه کوه، خپل ګاونډي باندې بدګماني مه کوه، خپل یار دوست باندې بدګماني مه کوه. کېدی شي پټ تعلق یې د الله صحیح، الله به دې بیړه غرقه کړي، ټول ژوند به خراب شي. لہذا چې منګه کې دا ماده کله پیدا شو چې هر سړی په بل باندې ښه ګمان کاوه چې دا ډېر ښه سړی دی، ډېر نیک سړی دی، زمانه به ډېر ښه یو غلطي کتې ظاهره کې شوې ده، ټیک ده دا به دې شوي، لیکن نور به د ډېرې نیکۍ غلطۍ نه خو د هر چا نه کېږي. انشاءالله چې دا ښایسته ګمانونه موږ یو بل باندې کول، زمونږ به چېرته مې اختلافات نه پیدا کېږي، زمونږ به تنازعات منځ کې نه راځي، لیکن بدګماني سوا شوې ده په وجه باندې زمونږ به دغه معاشره چې کوم دا ګنده شوې ده، فساد، تنازعي، جګړې، اختلافات، دا هم د دې بدګمانو په وجه باندې دي. الله نه سوال چې الله زمونږ نیتونه یو بل ته خالص کړي، بدګماني زمونږ نه ختم کړي.